د ننګرهار کانال ریاست ځمکې به راتلونکو 3 کالو کې ټول ننګرهار د غنمو د اړتیاوو په برخه کې خودکفا کړي. ننګرهار باختر اژانس سره خبرو کې د دغه ولایت د کانال رئیس ویلي د کانال په 4 فارمونو کې پر 22,292 جریبه ځمکه باندې سږ کال غنم کرل شوي. مولوي غلام رحمان کظیم وایي د کانال ریاست پر ځمکو کرل کېدونکي غنم به راتلونکو 3 کالو پورې ټول ننګرهار د غنمو د اړتیاوو په برخه کې خودکفا کړي. خپله د ننګرهار د کانال په مټ او پخوا او شاوخوا قرب جوار کې که الله تعالی د وچکالۍ سطحه کمه کړي او یو څه اندازه اوبه موږ ته په لاس باندې راشي، نو انشاءالله ننګرهار او مشرقي په مجموع کې دا په دې نږدې 2-3 کلونو کې د غنمو برخه کې خودکفا کېږي. د نوموړي په خبره د دې ترڅنګ د کرنې میکانیزه کولو لپاره کانال ریاست په خپلو امکاناتو همدارنګه د اجاره لرونکو کرنیزو شرکتونو سره په همکارۍ نږدې 8,000 جریبه ځمکه باندې د غنمو اصلاح شوي تخمونه کښت کړي چې د اټکل له مخې به ترې له 9,000 څخه تر 8,000 ټنو پورې غنم ترلاسه شي. په مجموع کې موږ تقریبا د 9,000 نه تر 8,000 جریبو پورې ځمکه دا اصلاح شوی تخم کرلی دی. امید دی چې د دغې اصلاح شوي تخم په وجه باندې به زمونږ ننګرهار او مشرقي په نږدې قریب کې د اصلاح شوي تخم نه د خودکفایۍ طرف ته لاړ شي. د کانال پر ځمکو د غنمو کروندګر هم د اصلاح شوي تخمونو له امله خپلو حاصلاتو ته هیله مند دي. موږ دغه حاضر دم فصل ته ګورو د پخوا په پرتله باندې سږانۍ فصل ښه دی. وجه یې دا ده چې اصلاح شوي تخمونه موږ ته راکړل شوي دي. برکت د همدغه دی چې ښه فصل راغلی دی. جلال آباد ښار کې د غلجاتو پلورونکي هم د غنمو د بازار ښه کېدو له امله خوښ دي. الحمدلله د وطني غنم بازار د وړو نم ښه دی. لږه په دې چې هغه غنم کیفیت یې ښه دی او ډوډۍ ښه ده، نو 2 روپۍ 3 روپۍ د وړو نم پورته خرڅېږي. ننګرهار کانال ریاست 11,300 هکټاره ځمکه لري چې د مسؤلینو په وینا 90 سلنه ځمکه یې د کر او پاتې 10 سلنه یې د صنعتي چارو لپاره عملاً برابره کړې ده. د ننګرهار کانال ریاست ځمکو باندې د غنمو ترڅنګ زیتون، ستروس، شولې، ګني، جوار، خټکي، هندواڼې، حبوبات او نور صنعتي نباتات کرل کېږي.